ته خوشاله شي او الله طرف ته به شوق پیدا شي. اوږد حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه. په دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی دا خبره الله کړه و یا عبادی ای زما بندگانو کلکم ضال تاسو ټول بیلاری هدایت تصریف د الله په لاس کې دی الا من هدیته مگر هغه چې زول هدایت ورکم هغه بني غلار رواني او چې الله له هدایت نه ورکړي هیڅوک د دنیا یو طاقت نه غلاري ته نشي راوړي او چې الله له هدایت ورکړي کنه نو د دنیا یو طاقت بیا بیلاری کولای نشي. دا حدیث ته وګورئ دی وی ای زما بندگانو تاسو ټول گمراهان یې مگر هغه چې زول هدایت ورکم نو هغه سره په هدایت دی. فاستهدوني نو زمانه هدایت غواړي چې هدایت تر درکم. الله ته همیشه سوال کوه دعاګانې چې کله غواړې همیشه به دا وایه یا الله ما ته نیغه لار وښیه ما ته هدایت راکړي لکه څنګه چې موږ د منځه په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نیغه لار وښیه. الله وی ما نه هدایت غواړم نو هدایت به در درکړم. بیا وی یا عبادي ای زما بندګانو کلکم جائع تاسو ټول وږي ټول وږي الا من اطعمته مگر هغه چې زول خوراک ورکم کنه هغه مړی چې مولا خوراک نه ورکړي هیڅوک نشي مړاولی. فاستطعموني اطعمكم نو زمانه خوراک غواړي زه به در کومه یعنی د رزق د رب العالمین نه غواړه د هغه سره خپل رابطه مضبوطه او چې الله یې نه مړی کنه هیڅوک نشي مړاولی. یو کس به ته ویني په کلي کې او په خپلوانو کې به غریبي خدا ټول خلک سره منډه وي هر سړی سره مرسته کوي خدا غریب مالدار کیږي نه شي کنه غریب مالدار کیږي نه چې په قسمت کې نه دا ټول کلی لګي سره منډه وي ټول خپل خپلوان سره ولاړ دي خو غریب مالدار کیږي نه وجداد چې الله یې نه مالدار کوي او چې الله یې مالدار کوي کنه سناشنا لار ولا پیدا کیو هغه مال وته ډیر بیا رب العالمین و یا عبادی ای زما بندگانو کلکم عار تاسو ټول لغړی الا من کسوته مگر هغه سړی چې زول جامه ورکم. فاستکسوني زمانه جامه غواړي زبدل جامه درکوه. یا عبادی ای زما بندگانو انکم تخطئون باللیل والنهار. الله اکبر څومره مهربان رب دی ډیر مهربان دی دومره مهربان دی په دې مؤمنانو باندې چې ما سره الفاظ نشي زه تعبیر وکړم. دې دغه کې دی ای زما بندگانو وای ما ته پته دی چې تاسو د شپې ګناونه کوئ د ورځې ګناونه کوئ تاسو هر وخت په ګناونو کې پراته خدغه معامله زمونږ ده دا معامله ده چا ده زمونږ ده چې سحر او ماخام ګناونه دي خو د رب العالمین معامله خدا نه ده. الله سوی وانا اغفر الذنوب جميعا وزرا ولګم د شپې او د سحر ګناونه د ټولو بخوا مونږ سحر ماخام ګناونه کو رب العالمین راولګي ګناونه د ټولو بخي د عرش ولا معامله ده دغه معامله زمونږ ده. لکه الله په قران کې سوی په سوره ابراهيم کې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچته تاسو زما د نعمتونو شمارول شروع کې نشي شمارل اوس د الله د طرف نه خبره ده الله نعمتونو دومره راکړي دي چې مونږ شمارل نه شو. خدای دې انسان معامله سره ان الانسان لظلوم كفار خو انسان څه کوي الله وی ظالم دی او ناشکر دی دا ډیرو نعمتونو شکر ونه وباسي. زما واستکار سحر ما خام موته ګناونه کو رب العالمین راته يسوي فاستغفروني نو زمانه بخانه طرف کوي استغفار کوي زبرته ګناونه ټول وبخ. یا عبادي ووري الله وي زما بندگانو انکم لن تبلغوا ضري فتضروني. وإذا خبر يا د ساتي ګره ماته یو
مخلوقم نقصان نشي رسول الله وي که تاسو ټول لا جمع شي او مال نقصان را کوي کنه نو تاسو هغه خبرې ته نشي رسیدي او کې دې نشي الله وي چې تاسو مال نقصان راکړي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني او نه مال ګوره فائدہ را کولای شي ټول انسانان چې را جمع شو نه الله له فائدہ ورکول شو نه نقصان بیا سوی وګوته کېده وی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کستاسو دا اولنی کس نوال دا اخرنی پوری مشران کشران پیریان و انسانان كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا كتاسو طول زما دسی بندگان جوړ شي چې زما هر خبر منی زما په بچای کې و زره برابر زیاتې امرانه والی آدم علیہ السلام نواله او د اخرنی انسان پوری سره د پیریانو چې دا ټول عمر الله ته سجده کې پراتی بیا هم د الله په بچای کې زره برابر زیاتې نشي راوستی او به دې ته سره وکیدا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کستاسو دا اولنی کس نه ولا د اخرنی پورې انسانان او پیریان دا ټول لا جمش او ټول ګناګار شي او ټول زمانه فرمانی شروع او يوم خبر نمني ما نقص ذلك من ملكي شيئا زما په بچای کې وزره برابر کمه مرانه ولای کله ټول دین پری دي د اینې سره د عبادتونو کې د دینداری ته به چې د الله سره کوي او په الله احسان راړي نه احسان د الله په تا باندې دی چې تل توفیق درکړي دغه د عبادت کولو دا خبرې بنه کې چې ما د الله بندګي ډیره کړې ده ولا تمنن تستكثر الله پیغمبر ته پیغمبره د خپل عمل ته چې تبدی نظر ونه ګوري چې ډیر زیات دی وکړو خو چې پیغمبر ډیر خپل عمل ته ډیر نشي له موته بسو بیا رب العالمین وی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم تاسو ټول انسانان او پیریان قاموا في صعيد واحد طول په یو میدان کې ودرېږي دې ته وکړي او خصوصا هغه ملګري چې کوم د دعا د عبادت تیر شي دعاګانې نه غواړي د الله نه وی دا ټول مخلوق چې په یو میدان باندې ودرېږي فسألوني او زمانه چې څه ارمانونه دي هغه وغواړي اسی د دې یو انسان څومره سدي چې الله نه غواړي چې ټول مخلوق راجمه چې څومره سبب غواړي چې دا ټول الله ته سوال وکړي فاعطيت كل انسان مسألته او هر انسان لزاغه سور کما سچ غواړي ما نقص ذلك مما عندي نو زما په بچای کې وزره برابر کمه مرانش او نه بد الله په خزانو کې څه کمه راشي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر لکه په غټ دریاب کې چې وسړې ستندې سي ورومنډي وروچتي استند ځان سره وچتي څومره وروچتي او دریاب څومره پاتې شي څنګه چې یې قشای الله که هر مخلوق له هغه سور کې چې سجدي غواړي بیا هم د الله په بچي کې کمه نه راشي بیا د حدیث مې دې لپاره وایي ټول حدیث مې دې لپاره راغست وانما هي يا عبادي ازم بندگانو انما هي اعمالكم احصيها لكم ازم بندگانو دا ګورستاسو د اعمال دي زستاسو د پاره شمارمه او لیکمه هم دقه اعمال بدل درکومه فمن وجد خيرا فليحمد الله نو که چا په خپل عمل نامو کې خیر ومندو او نیک اعمال ومندل نو شکر دې الله وباسي ومن وجد غير ذلك او که چا د دین علاوه په عمل نامو کې نور سو ومندو او دغه د لاس تباشو فلا يلومن الا نفسه نو صرف خپل ځان ملامت کی ځکه چې الله موږ ته هیڅ نشي ویلي اوس کې سره د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شو په عمل نامه کې ټول ګناونه پراته دي نو څوک دې ملامت کی خپل ځان ملامت کی رب العالمین خو حجت قائم کړی او سنا شنا حجت قائم کړی نو ماته ټول ته د نصیحت ته په دې ابتدایي بیان کې او په دې ابتدایي درس کې چې اعمال له زور ډیر ورکی روجي چې کم ټایم ټیبل وستا دا غینه به لازم کمزوري کی او دومره کمزوري کو چې بالکل پرې دی
سید قرآن تلاوت ته هغه امر نشي کولی څومره چې روجه کې کو اوس